له پکتیکا او خوست وروسته دا ځل په پکتیا کې جګړه. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، پوره جزئیات هم دلته وګورئ. پکتیا کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب پاکستاني لوري سره نښته درېدلې. له تېرې شپې راهیسې پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې ډیورند فرضي کرښې تر څیرمه له پاکستاني لوري سره د سرپرست حکومت د پولیساتو ځواکونو نښتې درېدلې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جګړه د پاکستاني لوري او قومي مشرانو په منځګړیتوب درېدلې، خو په نورو ولایتونو کې د جګړې درېدلو لامل لا نه دی روښانه. خو ویل کېږي چې د سرپرست حکومت ځواکونه لا هم د تیارسۍ په حالت کې دي. بلخوا ایران ته 9 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ګرځول شوي دي. د سټنډرډ ملي ادارې ایران ته د 9 ټانکره بې کیفیته تیلو د بیرته ورګرځولو خبر ورکړی دی. یادې ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د فراه د اتاویا بندر له لارې 9 ټانکره بې کیفیته تیل چې د دې ادارې له سټنډرډونو سره بې مطابق نه درلود بیرته ایران ته ګرځولي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې په دې وروستیو کې سټنډرډ ملي ادارې په خورا جدیت د بې کیفیته تیلو د واردولو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. یادې ادارې له ټولو سوداګرو څخه غوښتنه کړې چې هیواد ته با کیفیته توکي وارد کړي، که نه نو له ورته قانوني چلند سره به مخ شي.